دی چې معیار شي نو بس ټیک ته کنه دی چې معیار شي نو بس ټیک ته کنه زړه به قلار شي نو بس ټیک ته کنه دی چې معیار شي نو بس ټیک ته کنه زړه به قلار شي نو بس ټیک ته کنه او څوک به د خیر وځي خاوند ته نشي څوک به د خیر وځي خاوند ته نشي زړه چې ازار شي نو بس ټیک ته کنه ګرانو مینوالو السلام علیکم د پروګرام پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی مینوالو نن هم خپله ادبي خپرونه خپل یو داسې ګران ملګري له چې ډېر ښه شعر لیکي ډېر زبردست شعر لیکي زموږ ډېر خوږ ملګری دی ناستې پاستې هم ډېر یو ځای کړی دی د جوړ د سیمې یو ډېر ګلالي او ځوان شاعر ثاقب علي ثاقب صاحب را سره ناست دی راځئ چې هغه سره ستاسو ملاقات وکړم او خواږه شعرونه دې ولو ثاقب علي ثاقب صاحب پروګرام کې د تارکلي اول خو محمد عمران ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ډېر زیات مشکور یم ستاسو چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې دا تاسو کم کار کوئ کم زیار کوي یقینا د قدر وړ خبره ده او بیا هم یو ځل مننه کوم چې دا دومره ښه پروګرام زموږ د کلي ته راوړو زما خواله هم راوړو ډېره زیاته مننه مو کوم ډېره مننه ثاقب علي ثاقب صاحب لږه لنډه پېژندګلوي مینهواله سره وکړئ ما خو وکړه خو لږه به نو چې واضح یې ورته وکړئ نو زما نوم ثاقب دی او قلمي نوم هم ثاقب دی او د ملکن درګۍ سدرا جوړ شریف آباد سره تعلق ساتم او دغسې لنډه شان پېژندګلو ده ډېره مننه ثاقب صاحب یقینا چې ډېر ښه شعر لیکي ځکه چې دغې تندې موږ ستاسو خواله راوستو نو موږ وایو چې موږ ته هم څه ډالۍ کوي مینهوال هم ترې خوند نه والي نو څه به ډالۍ کوي مینهوالو بالکل عمرانه د سپرلي موسم دی نو د سپرلي څو دوه درې شعرونه به درته ووایم چې زما خو ژوند زما خو ځان دی سپرلی زما خو ژوند زما خو ځان دی سپرلی ځکه خو دومره قدردان دی سپرلی زما خو ژوند زما خو ځان دی سپرلی ځکه خو دومره قدردان دی سپرلی او ستا د ښایست صفت به څه وکړم زه ستا د ښایست صفت به څه وکړم زه جانانه تا ته خو حیران دی سپرلی مننه ستا د ښایست صفت به څه وکړم زه جانانه تا ته خو حیران دی سپرلی او عمرانه منم د ډېرو خلکو زړونه وران کی منم د ډېرو خلکو زړونه وران کی خو ډېرو زړونو له درمان دی سپر منم د ډېرو خلکو زړونه وران کی خو ډېرو زړونو له درمان دی سپرلی پیغلې د شنو بنګلو قتلونه وکي پیغلې د شنو بنګلو قتلونه وکي دغه لږ درد او لږ تاوان دی سپرلی مننه پیغلې د شنو بنګلو قتلونه وکي دغه لږ درد او لږ تاوان دی سپرلی او خټنګ ټکور به کوو شور به کوو خټنګ ټکور به کوو شور به کوو یارانو واورې را روان دی سپرلی مننه خټنګ ټکور به کوو شور به کوو یارانو واورې را روان دی سپرلی او دا چې ټپې کړي او سندرې وایي دا چې ټپې کړي او سندرې وایي د داسې خلکو په ارمان دی سپرلی مننه دا چې ټپې کړي او سندرې وایي د داسې خلکو په ارمان دی سپرلی او چې مې جانان را سره څنګ کې نه وي چې مې جانان را سره څنګ کې نه وي ثاقبه ما ته خو خزان دی سپرلی ډېر ښه ثاقب علي ثاقب صاحب موږ په دې یو څیز خو رانه ځان مه خلاصوه ډېره مو د پس هم ګیر کړی نو بل هم راته څه ډالۍ یو څو نوي شعرونه دي خو د هغې نه مخکې ته دوه شعرونه وایم چې داسې په سوال چې غزل لیکي نه دي لیکي داسې په سوال چې غزل لیکي نه دي لیکي د بل په خیال چې غزل لیکي نه دي لیکي او چې د پښتو د دایرې نه هم بهر شي پسې چې د پښتو د دایرې نه هم بهر شي پسې دغه لیکوال چې غزل لیکي نه دي لیکي دا یو څو نوي شعرونه دي عمرانه چې زه د پښتو د دایرې نه بهر نه وځم زه د پښتو د دایرې نه بهر نه وځم هر څه چې کېږي خو د دې نه بهر نه وځم زه د پښتو د دایرې نه بهر نه وځم هر څه چې کېږي خو د دې نه بهر نه وځم زه په یارانو پسې هر پړاو ته تللی وم زه په یارانو پسې هر پړاو ته تللی وم خو اوس بیخي د دروازې نه بهر نه وځم مننه زه په یارانو پسې هر پړاو ته تللی وم خو اوس بیخي د دروازې نه بهر نه وځم او عمرانه که زما ژوند غواړئ نو بیا به مې دا شرط هم منئ که زما ژوند غواړئ نو بیا به مې دا شرط هم منئ ما به پرېږدئ د میکدې نه بهر نه وځم مننه که زما ژوند غواړئ نو بیا به مې دا شرط هم منئ ما به پرېږدئ د میکدې نه بهر نه وځم او ښه راته پته ده چې بیا خو ګډې وډې وایم ښه راته پته ده چې بیا خو ګډې وډې وایم زه ثاقب ځکه د نشې نه بهر نه وځم ډېره مننه مهرباني
ډېر زبردست ثاقب علي صاحب تاسو واورېدو یقینا چې ډېر د کمال شعرونه یې ووې. ثاقب صاحب یو څو شعره درته ویاد دي نور شي ووایي؟ یو څو شعرونه به درته عمران ووایم خامخا چې دا څوک چې د شهرت په بام ختلي دي یارانو، دا څوک چې د شهرت په بام ختلي دي یارانو، زه پیژنم ما دا خلک تللي دي یارانو. مننه. دا څوک چې د شهرت په بام ختلي دي یارانو، زه پیژنم ما دا خلک تللي دي یارانو، او ما ژوند په داسې کلي داسې ځای کې دی تېر کړی. ما ژوند په داسې کلي داسې ځای کې دی تېر کړی چې دلته ګوره ډېر خلک ښاغلي دي یارانو. مننه. ما ژوند په داسې کلي داسې ځای کې دی تېر کړی چې دلته ګوره ډېر خلک ښاغلي دي یارانو، او دا څوک چې به زما په غم زمانه زیات خپه دا څوک چې به زما په غم زمانه زیات خپه نن هغې سړي ما پورې خندلي دي یارانو. مننه. دا څوک چې به زما په غم زمانه زیات خپه نن هغې سړي ما پورې خندلي دي یارانو. او عمرانه په ډېر وخت کې مې لږ څه ګټلي دي یارانو. په ډېر وخت کې مې ډېر څه ګټلي دي یارانو. په ډېر وخت کې مې لږ څه ګټلي دي یارانو، په لږ وخت کې مې ډېر څه بایللي دي یارانو. مننه. په ډېر وخت کې مې لږ څه ګټلي دي یارانو، په لږ وخت کې مې ډېر څه بایللي دي یارانو. او همدا مې د احساس او د جذبې ترجماني ده، همدا مې د احساس او د جذبې ترجماني ده، د شعر په ژبه څه چې مې لیکلي دي یارانو. دغه نوي شعرونه ډېره مننه کوم یار. ډېره مننه ثاقب علي صاحب د وخت راکولو او مینوالو. ډېر خوندور شعرونه یقینا چې تاسو به د ډېر خوند والي. په دغه شعر د اجازه تخلم د ابرار غر چې ته مې په زل پکې په خوند داسې راکاږې ګوتې، قسم دې غره کومې خوله درته جوړېږي چې بس. ډېره مننه د الله په امان.